Amazon.com چې یو B2C یعنی بزنس ټو کسټمر ویب سایټ دی چې بزنسونه ته فعالیت ترسره کوي په مشتریانو باندې جنسونه خرڅوي. امریکایي کمپنۍ ده چې په اکثریت هیوادونو کې فعالیت ترسره کوي. د افغانستان او د یو څو هیوادونو فعالیت نه لري لکه په ایران او افغانستان کې یا سوریه کې. حتی تاسو کولی شئ چې یو جنس خرڅ کړئ. ډېر افغانانو ته کار ترسره کوي په آنلاین باندې دي په افغانستان کې موقعونه چې دي په نړۍ کې دي. ممکن تاسو دا ووایئ چې په افغانستان کې خو موږ کله چې یو جنس خرڅوو نو هغه خلک پیسې نه لري، خلک هغه جنس نشي اخیستلی. په نړۍ کې خو داسې نه ده، په نړۍ کې اقتصاد ښه دی. ته کولی شې په amazon.com کې اکاونټ جوړ کړې ځان لپاره. وګورئ amazon.com چې دی 98 میلیونه خلک هره میاشت محصولات ورڅخه اخلي. 98 میلیونه 150 میلیونه پرایم سبسکرایبر لري، یعنې هغه سبسکرایبر چې غواړي چې دی ته د جنس کله چې واخیستلو تر 40 ساعتونو څخه مخکې پر ورسېږي. یعنې دومره یو غټ فرصت دی. 2 میلیونه کاروبارونه یو خلک حتی امرا جنس خرڅوي. 2 میلیونه په نړۍ کې. کله چې تاسو وغواړئ هلته یو شی خرڅ کړئ، تاسو باید بعضې ځانګړتیاوې ولرئ. مثلا تاسو یو داسې محصول باید ولرئ چې هلته وکولی شئ ښه خرڅ کړئ. نور تاسو دا ضروري ده چې تاسو مثلا هماغه جنس د مشتری کور ته ورسوئ. امازون خپله ورسوي د مشتری کور ته. امازون کله چې جنس خرڅ شي پیرودونکي کور ته ورسوي خپله. تاسو به فقط آنلاین باندې اکاونټ مدیریت کوئ. که جنس به څرنګه ورلېږي، مثلا ته غواړې چې هلته زعفران خرڅ کړي، هلته قالین خرڅ کړي، هلته افغاني قیمتي غالۍ خرڅ کړي، هلته افغاني قیمتي تیږې خرڅ کړي، هلته مثلا افغاني میوې خرڅ کړي. ته به هغه جنس اول په امازون کې اکاونټ جوړوي. $9 تاسو نه د میاشتې یو اکاونټ اخلي، لکه دوکان چې چېرته کار کوي تا ته ځای درکوي. $9 هره میاشت نه اخلي. کله چې ته هلته اکاونټ جوړ کړې تا ته وایي چې ته د محصولات چې کله چې دلته خرڅوي چېرته یې راولېږي، کوم ګودام ته یې راولېږه. د ګودام ادرس درکوي. ته کله چې جنس هلته لېږې شرکت مثلا DHL شرکت شو، فیډکس شرکت شو، پارسل شرکت شو په کابل کې به ورکوي. ورته وایي چې د امازون دغه ګودام ته ما دغه جنس ورسوه. هغوی د طریق کله چې هلته جنس ورسي، کله چې جنس هلته ورسي ته اوس کولی شې چې خپل خرڅلاو پیل کړې. هغه که په جاپان کې خرڅ شو، که په کوریا کې خرڅ شو، که په روسیه کې خرڅ شو، خپل یې امازون د نفر کور ته ورسوي. ډېر افغانان د زعفران خرڅوي پکې. تاسو وګورئ اکاونټونه. فرضاً تاسو افغاني شی نه پکې خرڅوئ، تاسو یو بل محصول لرئ، مثلا د موبایل پوښ پکې خرڅوئ، د موبایل ګوشکۍ پکې خرڅوئ. حتی خو میلیونونه محصولات دي. داسې شی ته پکې خرڅوئ چې هغه ښه خرڅولی شي، زیات پکې تحقیق دې ترسره کړی دی. ته راځئ دغه پوښ د موبایل جوړوي په افغانستان کې خو مثلا قیمت یې جوړېږي. چېرته جوړوي؟ په چین کې په فابریکه جوړوي. چین فابریکې سره اړیکې څرنګه باید ونیسئ؟ د چین چې څه فابریکې دي ټولې په alibaba.com کې ثبت او راجستر دي. ټول معتبر فابریکې د چین چې دي په alibaba.com ثبت او راجستر دي. لاړ به شې alibaba.com ته. alibaba.com کې به ته هغه محصول چې ته غواړې جوړ کړې تولید کړې هغه به سرچ کړې. ټولې کمپنۍ درته راځي، هر یو خپل نرخ درکوي، کوټه درته درځي. درته وایي چې زه دغه پوښ د موبایل تا ته 1000 دانې په $0.5 مثلا یو دانه په $0.5 درته جوړه، په 1000 نه کم نه جوړه. مثلا یا 500 دانه په دومره نرخ درته جوړه. لکه یو کوټه چې وایي نرخ ترې نه اخلي. صحیح شوه؟ دی درته په آنلاین باندې ټول درته نرخونه رالېږي. د هغو سره په یو نرخ جوړ شي. بیا هغوی چې جنس تولید کړي درته وایي چې ته چېرته غواړې، افغانستان ته یې غواړې، بل هېواد ته یې غواړې. ته به ورته وایي چې امازون چې کوم ادرس ته درکړی دی هماغه به ته هغوی فابریکې ته وایي چې دغه فابریکې دغه ځای ته دغه محصول راولېږه. ته د کابل نه دغه اکاونټ مدیریت کوې. فابریکه چې کله هغه جنس تولید شي نمونه یې تا ته کابل میدانوي ته رالیږي. هغه جنس چې ته متیقن شو چې دغه شی مناسب شی د ښه کیفیت دی، وروسته د هغې څخه ته پیسې ورکوې alibaba.com. د الیپې یو سیستم لري د پیسو لپاره. الیپې ته چې کله د پیسې ورشي ټول وخت پورې فابریکې ته پیسې نه ورکوي تر څو ته متیقن یې چې دغه جنس تا ته رسېدلی دی او په ښه کیفیت جوړ شوی دی، نه د نغله کوي نه. صحیح شوه؟ وروسته له هغې څخه ته کولی شې چې د امازون اکاونټ کې د خرڅلاو شروع کړې. خو هلته ټول وخت پورې چې ته متیقن شوي نه یې چې دغه جنس ښه خرڅېږي، ټول وخت پورې به هلته فعالیت نه شروع کوې، ځکه ممکن ته تاوان وکړې. لکه یوه ویډیو جوړوې څوک یې ګوري نه په یوټیوب کې پرته ده. هلته په امازون په ګودام کې تا جنس پروت څوک یې اخلي نه. که ښه جنس وي هلته به ښه خرڅېږي. خو امازون چې دی موږ په 2-3 دقیقو کې نه شو تاسو ته تشریح کولی. امازون چې ته وغواړې تخصصي زده کړې یوه میاشت یوه میاشت باید درس ووایې فقط امازون کې چې څرنګه محصولات موږ انتخاب کړو، څرنګه هغو ته تحقیق وکړو، څرنګه هغه ته اپلود کړو، څرنګه مثلا
مشتران مهتمين که بقول جوابنا ويسألنا مثلا هاشتاجنا ورمسنا عنواننا هرمسنا ورمسنا يكسونا وآخره ندير درسنا دي خفلا موضوع الفرق فيديوهات در كيوي شكلا كنا ما كوي بدأ شكل سر تفاعل تسر كوا في يوتيوب كهم دير بوالو شكل سر فيديوهات موجودة توس كوا شغا وقوري أو كشتة مناسبة وده تبع تفاعل سنكيا فايل